چې په ګټه دی زموږ که په تاوان توره وریځه ده په اوړي کې باران د هغزیو نقاشي مې په کار نه ده رسموی زما د ګل تصویر په کار دی وجود په ګوته نه ورکوم ځان کړاوه نور به مې سیوری رسوي تر خپل اشنایي ستا له ګوتې د چاپونه پکښې پاته زه د جار سم پر دسمال کره کتنه ما پر دیوال چې رسمولې سترګې ګرانه دا ستا مې یادولې سترګې مې سپین سرې زه ګریوان کې ځان تکیه کړي زړه مې له مستي کوي خفګان کې ځان تکیه کړي دا شپه لکه بوډۍ په ژړاو علاوه ده ورځ د چټه پیغله ټول جهان کې ځان تکیه کړي لږ لږ په ټولو لارو ولاړم تر یو ځایه پورې لږ لږ په ټولو لارو ولاړم تر یو ځایه پورې چې را واپس وم رسېدلی وم تر خدایه پورې او زه د یو داسې تماشبین په برخه ورسېدم زه د یو داسې تماشبین په برخه ورسېدم لکه یو څوک چې فلم نه ګوري تر پایه پورې او د مرګ او ژوند په فلسفه باندې د لنډ پوهه کړم د مرګ او ژوند په فلسفه باندې د لنډ پوهه کړم کډه کول له یوه سرایه تر بل سرایه او زه به له دغه ښاره څه ښه خاطره ولرم زه به له دغه ښاره څه ښه خاطره ولرم قیمت د حسن پکې فرق کړي تر بډایه پورې او نور د وجود په ګوتو نه ورکوم ځان کړاوه نور د وجود په ګوته نه ورکوم ځان کړاوه نور به مې سیوری رسوي تر خپل اشنایي د غزل او مزل پاڼې او همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیاست او د صحت په کالیو کې به نغښتې وي قدرمنو تاسو څخه بهتره معلومه ده چې په دې ادبي خپرونه کې موږ له شاعرانو سره د دوی پر شعر شاعري او شخصي ژوند درته خبرې اترې کوو نن دا سره خپرونه کې د کندهار ولایت تکړه شاعر ښاغلی قدرت الله هارون صاحب راسره دی د ده به شعرونه اورو ژوند به یې پوښتو او کوښښ به کوو چې څو پوښتنې هم ترې وکړو هیله د خپرونې تر پای شیبو پورې راسره وکړو هارون صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست مننه ټوکر صاحب موږ به سلامونه قبول کړو خدای دې چې ته جوړې به ستاسو هم شي ډېره مننه راځه هارون صاحب د خپرونې په سر کې به یو غزل درته واورو بیا به وروسته نور پوښتنو ته راکړو بیتونه دې وشکې مې سپین سرې زه ګریوان کې ځان تکیه کړي زړه مې لا مستي کوي خفګان کې ځان تکیه کړي وشکې مې سپین سرې زه ګریوان کې ځان تکیه کړي زړه مې لا مستي کوي خفګان کې ځان تکیه کړي دا شپه لکه بوډۍ په ژړاو علاوه ده ورځ د چټه پیغله ټول جهان کې ځان تکیه کړي دا مرګ لکه ماشوم ناببره په ژړا سي ژوند ته په کار دادي چې یمان کې ځان تکیه کړي لیلا چې په دې ښار کې د سرو وینو جامې کړي لیلا دې 15 وخته په اذان کې ځان تکیه کړي نن مې د هارون د غزل بل کمال لیدلی اور په اوبو ګډ کړي لمبې ځان کې ځان تکیه کړي هارون صاحب ډېر خوندور غزل و هارون صاحب ولې مشهور شاعري ته مخ کړل علت یې څه د شعر چې ولې مشاعرې ته مخ کړله د کتابو لوستل مطالعه او د شاعرانو شعرونه اورېدل شوق علاقه مو دغه سوه چې خپل مشاعرې ته مخ کړه څومره وخت کېږي چې په شعر لیکلو مو پیل کړی دی تقریبا 2 کاله ته نو اوس نږدې دی 2 کاله ډېر وخت کېږي نو څومره غزلونه شعرونه نظمونه او دې ته ورته ادبي شیان مو لیکلي دي دا درته معلوم دی تقریبا 3 نظمونه مو لیکلي دي تر 180 پورې غزل راځي اوس 180 غزل لیکلي 180 ډېرې غزلې دي نو څنګه د کتاب اراده لرئ یا نه اوس لا ډېر وخت دی کتاب ته پاینده کې بیا ګورو ډېره مننه راځه ښاغلی هارون صاحب مسلسل څو غزله درنه اورو غزل د پرې هنداره زما خپل تصویر په کار دی راته جوړ که یو مې بل تصویر په کار دی پرې هنداره زما خپل تصویر په کار دی راته جوړ که یو مې بل تصویر په کار دی د هغزیو نقاشي مې په کار نه ده
رسموی زما د ګل تصویر پکار دی چې د افغان د نوم جنډه پکښې رپان سي پر اټک مې د کابل تصویر پکار دی د هلمند پر سیند مې بیا خیالونه ګرځي وشکلات د غزل تصویر پکار دی د هدف د خاورې ګل دی ټوکېدلی کندهار ته انارګل تصویر پکار دی باد راوړه د سنجد بیه راوړه ننګرهار ته نارنج ګل تصویر پکار دی هارون بیا د پلاسو کې ژمنځ نیولې ستا پر مخ یې د اوربل تصویر پکار دی پیښوي هر وخت جنجال کره کتنه څوک دې نه کړي ستا پر خال کره کتنه پیښوي هر وخت جنجال کره کتنه څوک دې نه کړي ستا پر خال کره کتنه د یو چا د نامه نوم اخلي نارې دي غږ راوکړي پر دیوال کره کتنه ستا له ګوتې د چاپونه پکښې پاته زه د جار سم پر دسمال کره کتنه ته مې خپلې چې زما سره ژړېږې پردي نه کړي زما پر حال کره کتنه رسامي کړي هارون ستا و مخ ته ګوري کښېږدي ستا پر سر د شال کره کتنه چې په ګټه دی زموږ که په تاوان توره وریځه ده په اوړي کې باران قاضي څه فیصله وکړي حق حیران دی یو کافر دی ملامت پرې مسلمان دی نازولی پکې وږی بیده کېږي نازولی پکې وږی بیده کېږي ښار ژوندی دی خو مړ سوی وجدان دی او جنازه د انسانیت سوله اوچته جنازه د انسانیت سوله اوچته یو سپي تلاشي کړی یو انسان او د لیلا کوڅې اثر ور باندې کړی د لیلا کوڅې اثر ور باندې کړی کیس غږیږي د خپل ځان سره روان بیتونه دي وګل ته نه رسېږمه اغزو کمین نیولی ددن د سترګو لیرې دی بڼو کمین نیولی منمه ازادي مو د وطن سوله په برخه غربت راته دوژخ د سرو لمبو کمین نیولی تیارې سوې تر حد تېرې وروڼا ته نه رسېږو ړندې دي دغه ورځې تورو شپو کمین نیولی په نن پسې سبا سته سبا بله ننداره ده لونګ د سینې ساته دلته غلو کمین نیولی په نن پسې سبا سته سبا بله ننداره ده لونګ د سینې ساته دلته غلو کمین نیولی یاغي باغي نور مګر زهارونه را په خلاصه د زلفو په تارو کې مې خوشبو کمین نیولی ټکور صاحب بیتونه دي خالق د کائناتو راته داسې څه راکړي وطن پر دغه ځمکه دی لسم جنت په کور کې د اسمان لکه جنت ستوري واړه دي غلمان سپوږمۍ لکه هوره دولسم جنت په کور کې منمه هر مومن ته جنتونه پیدا سوي مومن جنت ښکاري څوارلسم جنت په کور کې د الهام شاپیرۍ ولې په جنت کې ګرځېدل هارون ته په نکاح سول پنځلسم جنت په کور کې د ښار د خلکو خدمتونه د ستایلې وړ دي د ښار د خلکو خدمتونه د ستاینې وړ دي د سرحدونه چوکیدار تا څوک نه یادوي صادقه پټې قربانۍ دلته بازار نه لري صادقه پټې قربانۍ دلته بازار نه لري سوځه د شمع منځ کې تاره تا څوک نه یادوي هارون صاحب ډېر خوندور غزلونه وه چې د خپرونې وخته ګورو نو نور اجازه نه راکوي یو غزل بل در نه اورو بیا به خپرونه تړو غزل د ما پر دیوال چې رسمولې سترګې ګرانه داستا مې یادولې سترګې ما پر دیوال چې رسمولې سترګې ګرانه داستا مې یادولې سترګې د سترګو باز مې په ژړا سو ستړی داستا پر لور مې ګرځولې سترګې د یعقوب سترګو ته ور یادې سولې پر کم بازار چې خرڅېدلې سترګې ولې هندو په جنتو کې ګرځي هندو په خوب کې ولیدلې سترګې ولې هندو په جنتو کې ګرځي
هندو په خوب کې ولیدلې سترګې هارونه کم منصور ته ورته یې ته څنګه دې کاڼو ښکلولې سترګې. ډېر خوندور هارون صاحب بلا خوندور. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه ستاسو هم کور ودان وروره چې موږ وزغملو. زما نامه په ټټر ګل کړه په لیونو سپو چې ورځې نه به دې خورې. هارون صاحب ډېره مننه. د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا و له هارون صاحب سره یو کوچنی شانتي بانډار. تر بیا چې موږ تر یو بل شی ځو نو پر همدې ځای اجازه راکړئ. د لیاله په امان.